دوه تازه او مهم خبرونه. اجمل عمر شینواری قطر امریکا ته د طالبانو په اړه ځواب ویونکی دی. بلخوا په غزني کې په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي قطر د طالبانو له اړخه امریکایي چارواکو ته ځینې ضمانتونه ورکړي چې طالبانو نه دي پوره کړي. شینواری امریکا غږ سره مرکه کې ویلي نو ځکه اوس قطر امریکا د طالبانو په اړه ځواب ویونکی دی. ښاغلي شینواری قطر د طالب چارواکي وروستي سفر په اشارې سره ویلي چې قطر د طالبانو په اړه نړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا ته ضمانتونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا په غزني کې د طالبانو سیمه ییز امنیتي چارواکي ویلي دي چې پیښه بیګانه وخته د اندړو ولسوالۍ په ناني سیمه کې شوې ده. امنیه قومندانۍ په یوه بیانیه کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې یو 404 ډوله مسافر وړونکي بس د کابل کندهار پر لویه لاره له یوه بار وړونکي مازدا سره ټکر وکړ. په بیان کې راغلي دي چې په پیښه کې 13 کسان هم ټپیان شوي دي چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی. ویل شوي چې دواړه موټر له غزني څخه د کابل پر لور د حرکت په حال کې وو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست نږدې 2 اونۍ مخکې ویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ترافیکي پیښو کې 1400 کسان مړه شوي او تر 4000 زیات نور ټپیان دي. دوستانو دا وې د نورو چمتو کړي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت.